السلام علیکم. نن د 14 اگست یو بل ویډیو په دې طریقه باندې جوړو. تاسو ویډیو وګورئ. په دې کې یو څو قسمه دغه استعمالیږي. د دې مخکې زه ایډیټینګ ښیم. د داسې ویډیو دپاره به موږ کاین ماسټر کولاو کړو او کم تصویران چې موږ ویډیو جوړو هغه به مخکې موږ د ویډیو نه تصویران نه به ویډیو جوړه کړي. هغه ویډیو به راواخلو، د هغې سپیډ چې کم دی هغه به تقریبا د 2 نه په 1 پوینټ شاته پرېږدو، نو دا به تیزه به شي. او دا کم ګرین سکرین چې به موږ استعمالو دا فایلونه دي، PNG فایلونه دي. دا به زه د دې لینکونه به زه د دې ویډیو ډسکرپشن کې ورکړم. تاسو دغه ځای نه په لینک باندې څنګه کلیک کوئ، ډایرکټ په ډاونلوډ ځای ته ځئ، ډاونلوډ کوئ او ځان سره بیا په کاین ماسټر کې استعمالوئ. په دې طریقه باندې استعمالیږي. ډېر په اسانه باندې جوړیږي. په دې به دا کم فایلونه چې دي په دې به زه دا ګرین سکرین چې کم فایلونه دي په دې به زه لیکل نه کوم بغیر د لیکلو به تاسو ځان له را ډاونلوډ کړئ او لیکل ولا دا لیکل به مو سره زه وخېږم. که تاسو دا خوښې جدا ورسره ډاونلوډ کړئ د دې به لینکونه یې لینک به دا موجود دي. هر یو فایل چې د دې به جدا جدا لینک وي. تاسو د هغې نه باندې چې څنګه کلیک کوئ ستاسو به هغه فایل را ډاونلوډ کېږي. د عمران خان مینوال پکې عمران خان او قید اعظم چې کوم دی هغه را ډاونلوډ کړئ. هغه هم پکې یوازې د قید اعظم او دغه چې دی دا هم را ډاونلوډ کړئ. کوم تاسو خوښ یې هغه ترې را ډاونلوډ کړئ. زه به ټول لینکونه ورکړم، د هغې نه تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. او کاین ماسټر خو تاسو یوز کړی دی، نو هغه په دغه طریقه باندې کاین ماسټر یوز کېږي. ساوند ورسره تاسو خپل ولګوئ. ساوند به د دې سره نه وي، ساوند ورسره خپل ولګوئ. او که تاسو زما د ویډیوګان هم خوښېږي زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ او چې چا سبسکرایب کړی د هغو شکریه. زه خامخا څه نه څه ویډیوګان خېږم د ایډیټینګ باره کې. نو که تاسو خوښېږي او چاته څه قسم ایډیټینګ ضرورت وي کمنټ کولی شئ، مسنجر باندې میسج کولی شئ انشاءالله. یا د نوم د جوړولو ضرورت یا د سم یې انشاءالله زه تابعدار یم. داسې دا د عمران خان دغه دی ورسره که څوک د عمران خان دا کوی نو دا د تصویر په شکل کې دی، PNG تصویر دی. دا چې تاسو را دغه کوئ نو تاسو د غونډې ویډیو چې هر څومره ویډیو تاسو جوړوئ نو د هغې لاست تاسو رسولی شئ. په دې طریقه باندې د ټیکسټ چې دین دی به کلر جدا کوي، ولې چې دا په دې باندې سپین کلر صحیح نه دی. ما جنډه لاندې لګولې ده نو په دې باندې دا ټیکسټ صحیح نه راځي. دې باندې تاسو کلر جدا کوئ، بدل کلر ورته ولګوئ. کاین ماسټر زما پر چینل باندې ویډیو شته، که چاته د کاین ماسټر د ایډیټینګ طریقه نه معلومه نو دې باندې هغه شته دی، ویډیوګان پې شته دی، هغه وګورئ او د ایډیټینګ طریقه یاده کړئ. کېږي هغه ایډیټینګ والا ته طریقه معلومه وي، چا چې ایډیټینګ کړی انشاءالله. تاسو ته هم که طریقه نه معلومه وي ویډیوګانې وګورئ، طریقه به یاده کړئ او کوم دغه چې نو ما سره رابطه کولی شئ. په دې کې چې کوم فایلونه ما یوز کړي دي غونډ فایلونه په دغه کې لینکونه به موجود دي، په هغې کې به تاسو دغه ځای نه را ډاونلوډ کولی شئ.
تاسو لیکل هم پکې کولی شئ. دا پوینټ چې کوم دي دا پوینټ تاسو بدلولی هم شئ، کوم پوینټ چې دي لیکل. پوینټ ساز چې کومه دي دا کوم فایل چې زه دلته یوز کوم د دې هم لینک موجود دی، دا په لینک کې هلته کېږي، تاسو دا ډاونلوډ کولی شئ. تاسو یې په هاف سکرین باندې هم کولی شئ او په فول سکرین یې هم کولی شئ. په دې به کلیک کوئ او فول سکرین به کوئ. ویډیو دومره پورې وه، انشاءالله میلاویږو په بله ویډیو کې. والسلام.